دا چې کوم زمونږ د ورور زمونږ د بچی شهید شوی دی دغه شانې په مخه زمونږ د پښتنو سره دا زیاتي او ظلم روان دي او بل زمونږ غټه مسله دا ده چې مونږ دومره مجبوره شو چې کراچۍ ته لاهور ته خپل ماشومان لیږو چې د هغې د سبق د ویلو ټیم هغه مونږ هلته مزدورۍ له لیږو دلته زمونږ بدقسمتي دا ده او زمونږ چې څومره وسایل دي هغه په غلطه طریقه باندې استعمال شي دلته زمونږ خلک منتخب شي هغو سره بیا زمونږ د دې بچو فکر نه هغه ځان لا په خپلو عیاشو کې مبتلا شي نو زه کم از کم هغې ته دا درخواست کومه دا سوال ترېنه کومه چې دا اشته زمونږ سره وشو نور زمونږ سره مه کوئ نور زمونږ دا بچي چې دي دا خپل بچي وګڼئ څنګه چې خپلو بچو دپاره سوچ کوئ دغه شانې زمونږ د دې بچو هم سوچ وکړئ لږ چې هغې ته دلته په کور باندې روزګار میلاو شي هغې ته دلته په دې پرامن په خپل په دې کور کلي کې روزګار میلاو شي نو هغه به ښه ځکه زمونږ د حکومت سره دلته زمونږ د لوکل چې کوم منتخب نمایندګان دي د هغې سره څه پروګرام نشته د هغې سره څه پروګرام دی پیسې راشي او لکه دیرپا دغه نه کوي چې دلته موږ انډسټري لګو دلته زمونږ ماربل دي نور دغه دي ریسورسز دي چې په هغې کې موږ خپل د خلکو له روزګار ورکو نو دلته هغه وسایل چې دي هغه په غلطه طریقه استعمال شي څه د دې علاقې چې کوم غریبانان خلک دی میجارټي دا 98% خلک موږ غریب خلک یو هغه 98% سوچ هغې نه کوي د هغه 2% کې هغه خپل زموږ چې کوم په حصه کې موږ ته پیسې میلاویږي کوم بجټ موږ ته میلاویږي هغه په پیپ په ټانکۍ په کمیشن او په دې چیزونو کې لاړ شي او زمونږ چې کوم بنیادي مقصد یې هغه نه کېږي زمونږ بچي هغه شانتې د کراچۍ د لاهور دغه خلکو محتاج هلته مزدورۍ له ځي نو زه هغې ته دا درخواست کوم چې زمونږ د وسایل نور دغه کوئ مه ضایع کوئ او زمونږ د دې بچو دپاره هم لږ سوچ وکړئ